د ژوندون خړه صحرا کې ورک شوي له کاروانه وروسته پاتې خلک موږ یو. د ژوندون خړه صحرا کې ورک شوي له کاروانه وروسته پاتې خلک موږ یو. هر میدان کې مو ګریوان دی څیرې شوی، هره لوبه کې د ماتې خلک موږ یو. د اوښکو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو، نن را سره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې سید جمال ذهین صاحب شتون لري. ذهین صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلام تا ته او ستا د خپرونې قدرمنو کتونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو به پټ اوسي. غزل درته وایم، غزل نه وړاندې دوه بیته څو بیته درته وړاندې کومه چې جړا نه کومه نوره ورپسې، نه نارې وهم په زوره ورپسې. جړا نه کومه نوره ورپسې، نه نارې وهم په زوره ورپسې. زه ریباره نور دې نه ستړی کومه، زه ریباره نور دې نه ستړی کومه، بس توبه بلا مې توره ورپسې. هغې مخ په غلطۍ هم راستون نه که او زه لاړمه تر کوره ورپسې. یار روان دی څه دې وس کېږي ذهینه، یار روان دی څه دې وس کېږي ذهینه، تش کاته کوه او ګوره ورپسې. راځم غزل ته په ډېرې بښنې سره. اوس د لیونتوب لارې ته ووتم، اوس د لیونتوب لارې ته ووتم، اوس د لیونتوب لارې ته ووتم، ځان ته آینه کې په خندا شومه. ټوله میکده راته حیرانه وه، ټوله میکده راته حیرانه وه، هسې په نشه کې په خندا شومه. شاید چې په سرو سترګو مې پوهه شوه، شاید چې په سرو سترګو مې پوهه شوه، مور ته بهانه کې په خندا شومه. او هر وخت شوخي کوي، هر وخت د ماشوم په شان شوخي کوي، هر وخت د ماشوم په شان شوخي کوي. یاد ته د غوسه کې په خندا شومه، او ډېره دردونکې وه ذهینه خو، ډېره دردونکې وه ذهینه خو، زه خپله قصه کې په خندا شومه. او بل غزل ده چې غمو خوړلی یم جناب غلی یم، زه ورته نه کوم حساب غلی یم. غمو خوړلی یم جناب غلی یم، زه ورته نه کوم حساب غلی یم. ستا د ناچیزه بې معنا پوښتنو، ستا د ناچیزه بې معنا پوښتنو ما سره نشته د ځواب غلی یم. او پاڼه مې واړوه چې وغږېږم، پاڼه مې واړوه چې وغږېږم، له قیسو ډک لکه کتاب غلی یم. او مننه. پاڼه مې واړوه چې وغږېږم، له قیسو ډک لکه کتاب غلی یم. او کوم رڼا خو سوځول هم کوم، کوم رڼا خو سوځول هم کوم، یم هر څه لکه آفتاب غلی یم. او خبرې ډېرې دي زړګی مې ډک دی، خبرې ډېرې دي زړګی مې ډک دی، خو مړه زه خانه خراب غلی یم. نړېدلی مې دی کور د غریبۍ، همیشه دې وي مخ تور د غریبۍ. نړېدلی مې دی کور د غریبۍ، همیشه دې وي مخ تور د غریبۍ. ته خو یو ځلي په لوږه شپې سبا کا، ته خو یو ځلي په لوږه شپې سبا کا، در معلوم به شي بیا زور د غریبۍ. ته خو یو ځلي په لوږه شپې سبا کا، در معلوم به شي بیا زور د غریبۍ. ژړغونی له نصیبه ګیلمن شوم، ژړغونی له نصیبه ګیلمن شوم، چې دې راکړلو پیغور د غریبۍ. او لاسونو کې پلی او په سپین مخ باندې ګردونه، لاسونو کې پلی او په سپین مخ باندې ګردونه، بس همدغه وي انځور د غریبۍ. او بس دی هسې فریاد مه کوه ذهینه، بس دی هسې فریاد مه کوه ذهینه، چا دې واورېدل شور د غریبۍ، چا دې واورېدل شور د غریبۍ. بل غزل دی چې دا ټپ ټپ د څاڅکو څه معنا په ځمکه، دا ټپ ټپ د څاڅکو څه معنا په ځمکه، لا مې خیال ورته حیران ده او باران ده. د کوڅې په اخري سر کې رڼا ده، د کوڅې په اخري سر کې رڼا ده، نیمه شپه د خلاص دکان ده او باران ده. او په یو قبر باندې مات بنګړي پراته دي، ډېره مننه اکمل صاحب. په یو قبر باندې مات بنګړي پراته دي، پاس د شناختې نوم یې وران ده او باران ده. د کلي
ټول خلک په څک غوږو ولاړ دي د کلي ټول خلک په څک غوږو ولاړ دي د یو چا د مرګ اعلان ده او باران ده د کلي ټول خلک په څک غوږو ولاړ دي د یو چا د مرګ اعلان ده او باران ده یو خاموشه تنهایي لاس نه نیولی یو خاموشه تنهایي لاس نه نیولی په خالي سړک روان ده او باران ده ذهین ځان نه خپل لاسونه را چاپېر کړل ذهین ځان نه خپل لاسونه را چاپېر کړل له یخنۍ نه په لړزان ده او باران ده ډیره زیاته مننه ذهین صاحب څومره وخت کېږي شعرونو ډګر ته راغلی یاستئ یاره زما خو شپږم صنف کې مې وړوکوالي نه مې شاعري سره ذوق و خو شپږم صنف نه چې زما په یادښت غزل لیکمه شاعري مې شروع کړې تر دم ګړۍ مو څومره شعرونه لیکلي کتاب مو چاپ شوی نه دی چاپ شوی نه تر دې حده خو نه یې ورسېدلي خو زما په حساب سره د شعرو لړۍ مې تر 90-80 پورې رسیږي هغه ښې غزلې چې او غزل ته کار کوم ډېر ښه ذهین صاحب څه نور کلامونه نور بل غزل به درته ووایم چې بل غزل ده چې غلی شومه ځان ته ملامته شوم غلی شومه ځان ته ملامته شوم غلی شومه ځان ته ملامته شوم هر کړي تاوان ته ملامته شوم دومره تهمتو سره مې خپل نه کړې هسې خپل وجدان ته ملامته شوم دغه بیت زر ځلې ووایه دومره تهمتو سره مې خپل نه کړې هسې خپل وجدان ته ملامته شوم لپې لپې اوښکې مې پرې تویې کړلې لپې لپې اوښکې مې پرې تویې کړلې خپل څیرې ګریوان ته ملامته شوم او ستا په تورو سترګو مې راوړی و ستا په تورو سترګو مې راوړی و هغه ورک ایمان ته ملامته شوم زړه کې مې ساتلي و پوره نه شو زړه کې مې ساتلي و پوره نه شو ژوند کې هر ارمان ته ملامته شوم او زه په قربانیو ګنهګار ذهین بیا هم یو انسان ته ملامته شوم تندی مې ولګه او سجده مې وکړه لاس په غوږو شومه توبه مې وکړه تندی مې ولګه او سجده مې وکړه لاس په غوږو شومه توبه مې وکړه ستا د جفا مې د یارانو مخ ته په جار ور ودرېدم قصه مې وکړه ستا د جفا مې د یارانو مخ ته په جار ور ودرېدم قصه مې وکړه لکه هندوان مې هیلې وسېزلې د ارمانونو جنازه مې وکړه او ستا یې قربان نیمګړی پاتې نه شو څه په خواږه انداز ټپه مې وکړه مخ مې راستون که د اسمان په طرف سترګې مې پټې کړې ناره مې وکړه مخ مې راستون که د اسمان په طرف سترګې مې پټې کړې ناره مې وکړه ذهینه ډک محفل دی څه به وایم ځکه د سترګو اشاره مې وکړه نه په دوا نه په تعویز یم ډاکټرې زه په تا پسې مریض یم ډاکټرې نه په دوا نه په تعویز یم ډاکټرې زه په تا پسې مریض یم ډاکټرې دا خو زړه دی چې په تا باندې مین شو زه د پاک قرآن حافظ یم ډاکټرې او لږ دا ستا د جدایي درد مې خراب کړي نور د هر درد مبارز یم ډاکټرې ستا دیدن نه پرهیز نشم کولی زه همداسې سخت دریز یم ډاکټرې لږ مې واوره د ذهین شاعر غزل یم ګوره زه هم د کارسیز یم ډاکټرې ذهین صاحب د چا د شاعرۍ څخه ډېر متاثره یاستئ د چا شاعري مو ډېره خوښیږي په بر پښتونخوا لرو بر کې کوزه پښتونخوا شاعر چې جاوید شاه درمان او اسرار اتل او شاعران خو ټول ښه خیال لري که نه خو هغه زما د خوښې شاعران چې دي د جاوید شاه درمان او اسرار اتل او په افغانستان کې مطیع الله تراب او ازل جی او دا نور
شاعران ښه، بس ټول ډېر ښه شاعران ټول افغانستان که د لر دی او که د بر دی ښه شاعري کوي ټول که د لر دي که د بر او دي بس زموږ د زړګي سر دی. او که د لر دی که د بر دی او زموږ د زړګي سر دی ستا خبره. ذهین صاحب کوم حالت کې شعرونه لیکئ؟ کوم حالت کې ځان راحت احساسوي چې شعر لیکئ؟ شعر خو د په عامه اصطلاح یو الهي الهام ده که نه. بلکل. نو هغه وخت کې ما ته هغه شعر خوند راکوي که نه چې یو درد پکې پروت وي، احساس پکې پروت وي، بلکل. هغه اورېدونکی چې واوري ځان طرف ته جلب شي که نه، نو دغسې شعر ما ته خوند هم راکوي او یو ارامۍ احساس نه ما ویل کوم حالت کې مثلا چې خاموشي سوګنۍ مطالعې په وخت کې شعر لیکئ، کوم داسې یو حالت چې تاسو ځان پکې راحت احساس کوئ او شعر لیکئ؟ بعضې خلک مثلا لاره کې موټر کې رواني شعر لیکي، بعضې خلک چې د شپې یوازې تپه تیارۍ څوکې خوا کې نه وي شعر لیکي. نو داسې کوم حالت کې تاسو ځان راحت احساس کوئ او شعر لیکئ؟ زما دپاره خو حساس او راحت وخت تنهایی ده، یعنی شور او شور کې خو د چا خبره شاعري نه کېږي او نه که د شور او شوخه شاعري هغه بېله خبر ده که نه، خو تنهایی کې ما ته ښه شاعري کېږي، یعنی ښه سوچ راځي. ډېری ملګري داسې وایي چې بس موټر کې روان یم او الهام راته وشي، ملګرو سره ناست یم یا په سفر روان یم نو الهام راته وشي کتابچه یې بس ویې لیکي. نو زیاتره ملګري بیا وایي چې نه داسې حالت کې الهام را باندې نه کېږي. کله چې یوازې اوسم زیاتره ملګري بیا داسې چې مثلا مطالعه وکړم، مطالعې نه وروسته مثلا شعر لیکم چې دا ریاضت حالت کې راځي که نه. زیاتره ملګرو باندې ریاضت نه کار اخلي، زیاتره ملګرو الهام نه کار اخلي. نو تاسو الهام نه ډېر کار اخلئ که ریاضت څخه ډېر کار اخلئ؟ یعنی ما ته خو چې الهام وشي که نه، یعنی اوس دور کې خو موبایل ده، موبایل کې هغه نوټ لیکلي که نه، موبایل راوالمه که هماغه وخت کې مې چېرته ما ذهن کار وکړ بلکل نو 2 بیته 3 بیته که چېرته مختې پورې مو شم سر ته یې رسومه. نو یو واقع به درته ووایم، راتلمه کابل نه ګاډي کې، نو د ګاډي کې ناست وم نو راتلم چې یو بیت مې ذهن ته راغی که نه، لکه الهام یې وبوله. بیت راغی چې تور اوربل مې د کابل هوا په شور که هو درځمه ننګرهاره در نظار شو. دغه بیت موبایل کې مې ولیکو، لا تر اوسه د هغې غزل پیدا نه ده رسېدلی. نه ذهین صاحب ما ویلې په شعر کې ریاضت نه ډېر کار اخلئ که الهام څخه ډېر کار اخلئ؟ الهام ښه یعنې ریاضت څخه کار نه اخلئ بیخي؟ نه چې ذهن مې ارامه نه وي هغه وخت کې زه کار نه کوم. ډېر ښه ذهین صاحب بیا به وایي چې پوښتنې دې رانه ډېرې وکړې، څه نور کلامونه وړو. زړه مې قتل سریام شي چې ماښام شي د یادونو راته پام شي چې ماښام شي. زړه مې قتل سریام شي چې ماښام شي د یادونو راته پام شي چې ماښام شي. بس راوسپړم د لوړ له قیمت رازونه، بس راوسپړم د لوړ له قیمت رازونه، رانه ستورو ته لیلام شي چې ماښام شي. د یو مخ په تصور نشه نشه شم، د یو مخ په تصور نشه نشه شم، د چا سترګې راته جام شي چې ماښام شي. مسافر یم او سر په زنګون کېدم، مسافر یم او سر په زنګون کېدم، په ما هر لوری تمام شي چې ماښام شي. له نامې سره د نیغ په ځای کې کېنم، له نامې سره د نیغ په ځای کې کېنم، له نامې سره د نیغ په ځای کې کېنم، ټکی خوب په ما حرام شي چې ماښام شي. او دا د کاڼي غوندې کلک زړګی ذهینه، دا د کاڼي غوندې کلک زړګی ذهینه، سوری سوری لکه بادام شي چې ماښام شي. او خال دې بیا ایښی په زنې که برجنې، زمونږ نه کوې پوښتنې که برجنې. خال دې بیا ایښی په زنې که برجنې، زمونږ نه کوې پوښتنې که برجنې. دا ستا سور کمیس به ما لوګی لوګی کړي، دا ستا سور کمیس به ما لوګی لوګی کړي. لږې ټولې کلمنې که برجنې. او زمونږ ډېره غریبي د خفه نه شي، زمونږ ډېره غریبي د خفه نه شي. دا ستا ډېرې دي غوښتنې که برجنې. تور اوربل دې د کابل په شانتې وران شه، تور اوربل دې د کابل په شانتې وران شه.
خدای دې پیښ که په چاودنې که برجنې او لکه ذهن چې د رقیب په لیدو سوځي لکه ذهن چې د رقیب په لیدو سوځي رب دې واړوه په بنې که برجنې ذهین صاحب یو وروستی کلام اورو وروستی کلام برته ووایم چې دنیا غم نه بېغمه ده پرېږده یې دنیا غم نه دنیا غم نه بېغمه ده پرېږده یې ګډه دې شي ډمه ده پرېږده یې او ورور سره په کور کې حساب مه کوه ورور سره په کور کې حساب ورور سره په کور کې حساب مه کوه زیاته ده که کمه ده پرېږده یې صفر منفي صفر زندگی ده نو صفر منفي صفر زندگی ده نو صفر سره جمع ده پرېږده یې او دومره دې هم وږی د یارۍ نه یم دومره دې هم وږی د یارۍ نه یم چې نه کېږي نو سمه ده پرېږده یې دومره دې هم وږی د یارۍ نه یم چې نه کېږي نو سمه ده پرېږده یې او ما ته انتظار د ګنهګار ذهن ما ته انتظار د ګنهګار ذهن ناز دې وي په تمه ده پرېږده یې مننه ذهین صاحب وروستی پیغام که ملګرو ته څه لري مهرباني وروستی پیغام به دا ورته ووایم چې ژوند وکئ نور خلک ژوند ته پرېږدئ او د خپل مور او پلار قدر وکئ بس ډېره زیاته مننه ذهین صاحب ډېره زیاته مننه کور د ودان قضاوت به ملګرو ته پرېږدو دا د اوښکو باران ادبي او هنري خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران وحید ساغزی او سردار شاه ظهیر ستاسو به درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخونکي رب مو سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ نړۍ مننه